200 روپو ته ګوته ولګوله چې مال یې راکولې مال یې 1500 راکولې ما ورته مې دا مه راکوه زه په دې څه وکړم آخر دا خو ما نه د ګوته ولې په 200 روپو ولګوله ما ته به د مخکې ویلي چې تا له ګوته به لکه په دې لږه پیسې به دا خو بیا ګرانه خبره ده نو زه راولګېدم نو ما دا لیکلو چې یا زما وړې تنخوا چاله دې ورکړمه هغه وخت خو ډېره ارزاني وه 600 روپۍ د کرانې د دوکاندار کا 300 د کور د کرایې ورپسې شمار کا ولي که 400 ډاکټر پسې قطار کا داسې 2.5-300 پوښتنه د بیمار کا داسې پسې دومره د میلې نه رامبار کا دا هر څه چې ولیکې ټوټل د دې تیار کا نو کار د دومره ډېرو په دې لږو څنګه سر کړم نو یا زما وړې تنخوا چاله دې ورکړم دلته اشنایانو له ډالۍ ټپالۍ وړه غواړي میخه پکې بېله قربانۍ له اغسته غواړي ورو نو خوراک کولم نن سبا چمچه غواړي هر موسم چې راشي ځان له یو جامه غواړي وړي له ململ جمې له ګرم اغوسته غواړي داسې ماشومان چې مدرسې د ځي بسته غواړي کم چې روانېږي د روپیا نه کمه نه غواړي یو چې رضا کوم نه د ځانه مره ورکړم نو یا زما وړې تنخوا چاله دې ورکړم دلته تنخوا پورته شي په 100 کې 1 روپۍ هلته وړه راپورته شي په 2 پسې 2 روپۍ نن د جوړه شوې پرونی 1 روپۍ داسې به سبا لوي 1 پیسه روپۍ داسې مسلسل که راکوزېږي روزانه روپۍ بیا به دا بله روپۍ بللی شي په 9 روپۍ څه کاسې پنډ د پاڼو ځان ته راپسر کړم نو یا زما وړې تنخوا چاله دې ورکړم هره 16-15 مې د سهار وختي کې به د کاشواني یو ریکارډ غږېده پهلی تاریخ باندې وی به پهلی تاریخ آج پهلی تاریخ انډیا ریکارډ به غږېدو په پهلی تاریخ باندې به دا اوس نیم خبر چې اوس په ریډیو کې غږېږي هره 16-15 مې د پهلی نه چا پیروي 14 چې رارسي تنخوا یاره بهره تېروي جیب کې مې کیرلي د 20 نه پله بې شمېره وي نغد قرض غواړي خو لا مر چاته برسېروي شته په کور کې ختم وي د نیش خبره ډېره وي ځان سره ګورېږم ټول کړه وړه مې بېخیره وي نو کور کې د غوسې نه لرګي لوښي کن کا پر کړم نو یا زما وړې تنخوا چاله دې ورکړم بیا بل نظم راته وایم ګاپیر د کند سپږو نه که زار نشم وایم هسې نه چاته کافر او ګناهګار نشم څوک چې ښکار شوي دي داسې عقیدو د مرض د منظري کاڼي دارو دي د هغو د مرض دلته حاجي بابا دارو کوي د کولمو د مرض اخون بابا له ګوړې زیره نه نکو د مرض او پلوسی خو ذمهوار دی د بچو د مرض کوچوان چې وغواړي د اس پرې تیندک سره نو موسی بابا ورله رارسي د چابک سره د سید غوث لګي سیدانو له کارونه کوي پیر د بونیر په کې لا خلکو له ودونه کوي څوک لوی سخیان د سخي صاحب خیراتونه کوي څوک ملنګان د قلندر ګرځي سوالونه کوي د لډن په مخبره کې څوک ډانسونه کوي په قواله کې د خواجه صفتونه کوي پیرانو پیر دی په دې ټولو باندې غټ بابا او د سارو خسلونتري دی سپا لټ بابا څوک د پبو نه علاج څوک د سوکنو علاج ژوندي را لګي ژوندون غواړي د مړو نه علاج چې په دې خام کې زما داسې عقیدې شته دی نو آبادۍ ته دوی ډېر زمانې شته دي د شعر خدای مې د شعور نه داسې شر غواړي وینځل په نوي ور د زوړي مازدیګر غواړي دلته پنګیاندو باندې خواښې تعویضونه کوي په هغې پورې چم کې سخر لګي او زوم تړي بله مې دا قصه ده هغې پاپو نه هېرېږي د شپې سپوږمۍ په خانکي کې په نجوم تړي چې شپه خوږه شي او بړستن له خلق پې ورکوي نو د کږې مور کوږ له په خوله کې پراټې ورکوي دلته ردې مولا تعویض دې تک کتوره بله هلته هغه مولا په خپله ښکاري روره بله په سپین مولا خپیره نصر سرتوره بله او د ساختونو بندونو لا نوره بله خلک زمانه ترېدلي ځکه خوند کوي چې دوی د ډېرو بلاګانو میز کې ژوند کوي په دې بېدمه عقیدو کې لکه سا ګورمه ذهن او عقل مې ګرځمه یې سا ګورم